بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د عبدالرحمن بابا نوی کلام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په دې غزل کې عبدالرحمن بابا فرمایي کم خلک چې سره د علم او د پوهې الله تعالی نه پیژني، یعنی د الله تعالی حکمونو باندې عمل نه کوي او په دنیا کې مشغول دي، داسې کسان په مثال د زناورو دي. عبدالرحمن بابا څه فرمایي؟ راځئ چې درته ووایم. عبدالرحمن بابا فرمایي وای چې د خدای له معرفته خبر نشوم، معلومیږي چې یا دیو یم یا دواب یم، او که صورت می د سړی زه یې څه کړم، په معنی کې د چارپایو په حساب یم، او لکه بوت چې په رونو سترګو دوي، هسې زه په بیدارۍ کې وړی خواب یم، او سر د خدای و عبادت ته ایښوی نشم، مدام ډوب د ګناهونو په دریاب یم، او چې و خپلو ګناهونو ته نظر کړم، سزاوار د هر عذاب د هر عتاب یم.